یا زما د خوارې خدایه دا یوه سره واغه دې م رانه واغشته دا به څه چل کېږي. دا به څه کېږي خدایه دا به څه کېږي. یا الله زمونږ خو څوک هم نشته دی به کېږي څه. یا الله یا خورې موږ خو ډېر زیات غریبانان یو قبر به څوک کوي. الله ته زمونږ مدد وکړې زمونږ خو څوک هم نشته ته زمونږ آه و فریاد واورې یا الله ته زمونږ مدد وکړې. اویسه ورشه د کلي جومات ته ورشه او خلکو ته په خپو پروزه چې زما ورور مړ دې راشه خدای دپاره ښخې کې. ضروره چې خپلو خپلوانو کره ځو څوک خو به مدد وکړي که نه. یا خورې دا ور په ځان راغورځې دې کنډر کې څه دي چې څوک ما مونږ نه غلی وکړي. الله دې ستا ورور وبخه ډېر یوازې پرېښودو. اویسه راځه چې اول دې دې تره کره ورشو. دا مې د تره کور وروره خاوند مې مړ شو دننه درتلی شم. راځه راځې کښېنه راځې. پدې مې پېکه چې خاوند دې په څه مړ شو او زما په خیال دی جوړه کشرې رور دی. او دغه کشرې رور دی او خاوند مې ډېر ورځونه بیمار و په غریبۍ د وجې نه مړ شو. ډېر بد شو الله دې وبخښي. لالا مونږ ډېر بېوسه یو که خفه کېږي نه مونږ تا سره اوسېدی شو. اویس ټیک وایي زمونږ په دې لوی دنیا کې څوک هم نشته. څو تاسو به اوس ما سره اوسېږئ؟ نه 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 زه خپله ډېر غریب یم زما وس نه کېږي نو تاسو ځان سره څنګه وساتم؟ راځه خورې چې ځو. راځه اویسه د الله لویه دنیا ده چې ورته یو ګوټ کې به پکې پاتې شو. داسې خوار پړک په اوس موږ ساتو. راځه خورې دا دنیا ډېره ظالمه ده دې دنیا کې د غریب سړي ځای نشته. الله خو شته که نه. یا الله زه خو ډېره ستړې شوم دا به څه چل کېږي. ای خورجانې ستا هغه ورور کره به لاړ شو هغې سره خو د ستا حصه ده که نه. وایي دا خو ما نه هېر و. راځه چې ورشو حصه به ترې والو یو ورکوټ شان کور به پرې ځانله جوړ کړو. السلام علیکم بنداره. وعلیکم سلام. خیر مالانو بیا څه پسې راغلی یې؟ بنداره نه سلام و نه کلام و ډایرکټ بېعزتي. بس دي کنه تاسو خو موږ په دې ډېرو سلامونو تېښتې له راوستو. بس کښېنئ خپل کانډر کې که نه. بنداره کندر خو مې روان شو خاوند مې مړ شو ډېره بې سرې پاتې شو
ولې زه څوک یم ولې دا خاوند دله ما مړ کړی څه ولې زه یې دله راجمدی کړم څه نروندار مړی نه راجمدي کېږي خو زه د نو خپل حصه غواړم ځکه راغلی یم ای لشمکې په ارام کښېنه زموږ په خاندان کې خویندو له څوک کیسې نه ورکوي ځه مخه وکړه چې بیا په دې طرف را نشي ګورې زه خو دې چې ځو رښتیا خبره ده چې د خاوند کور وانچي د خویندو ځای په کورونو کې نه وي دې لشمکې ته وګوره ایسې پسې راغلی یم رانه دې ونه لیدله ایماندار راسره ډېر زیاتې وکړو ایماندار خدای دې خوشحاله مه که دا خو زما د پلار کور و یو خو یو بخورم لږ ونه کړو بس خو چې اوبه راسازي کړو نو څوک بیا واړی یا که تا خو داسې وربوز راچولی ته به وایې که د بادامو جازونه دې روک شوي دي خیر خو دې که نه رنخور دې راغلې وه خبرې څه ویل څه خپل حصې پسې راغلې وه دوی که خپل حصه م رانه کړه که نه ای په عدالت بیا درنه غواړم دا څه وې ته رښتیا وې ما تا ته چې ته دروغ ویلي دي یې څه بیا زما د خور دا جرأت چې دا به اوس ما د خپل حصې دپاره په عدالت خیجئ او رپوټونه به راباندې کوي والله چې دغلته یې سر وخرم خو که دا خبره دروغ وکړه نو ګورې بیا به ستا نه تپوس کوم ما خو ورته ډېر وویل مې لږ صبر وکړه در به کړه خو هغه وایي چې نه خامخا به عدالت ته ځم او هلته به زه د پایان کټ کوم نو ما ورته څه ویلې مې چې رول راشي زه به ورسره خبره وکړم راته چلته ښځې که نه زه ورځم که نه او اوس یې معلومات کوم چې دې څنګه خپل حصه غوښتې وه بیا به ورسره خبرې کوم حصې غواړي ورکه چې څه ولې پرې برابر کړه اوس په خویندې له اوسې ورکوم دې ته اوس وګوره یوه لیشته زما نه حصه غواړي ورګه اوس په دې خوښ شم راځه وروره موږ هېڅوک هم نه پرېږدي راځه چې دې خپل کنډر ته ورشو کیدای شي دا زموږ آخري قبر شي خورې خفه کېږه مه هر څه چې دی خو زموږ خپل کور دی او اویسه ته ټیک وې خورو به څه اویسه دواړه به محنت کوو د محنت پیسې ډېرې خوږې وي دواړه به خورو لشمکې دا راته ووایه چې تا حصه غوښته اورورا ما حصه غوښتې ده بلې ستا پلار و او زما پلار نه ستا پلار و خو خویندو نه موږ حصې میسې نه ورکوو ته ما واده کړې باقي قسمت دې خپل دی که جونګړه وه او که هر څو خاوند خو دله ما نه دی وجلې خدای درنه وجلې دی ولې که د حصې نوم دې واخېسته نو ژبه به درنه پرېږدم افسوس لالا ته خو زما ورورې ستا په خوله کې م د ښځې ژبه راله د ښځې ژبه نه خپله ژبه ما صرف ستا نه اورېدل چې تا واقعي څه غوښتې ده او که نه تا خو یې څه غوښتې ده لکه ته ما په دې کلي کې شرمې ماما ګزاره کوه موږ ډېر غریبانان یو نو چې غریبانان یې نو بیا د محلونو سوچونه مه کوې په جونګړه کې اوسئ وروره وړه دې ښایي خو بدي ما له به خپله حصه راکې څنګه لالا وروڼه خو د خویندو په سر لوپټې اچي راکاږي دې نه ما ته چل مه ښایه پخې خدای ته وګوره کیسه مې زموږ نه غواړو کیسه د ستا مبارک شه خو موږ دې خپله جونګړه کې په ارام پرېږده یا الله ته به موږ خپل
پر رحم وکړي